څومره ښې ویلي دي ګټونکي متفاوت کارونه نه بلکې کارونه په متفاوته بڼه ترسره کوي. یو وخت کې یو پاچا په خپل دربار کې دوه وزیرانو ته وویل چې تربیه مهمه ده که تربیې سره د تربیې ماحول هم مهم ده. یو وزیر وویل چې تربیه تر ټولو ډیره مهمه ده، بل وویل د تربیې ماحول هم ډیر مهم ده. پاچا دواړو ته حق پک وکتل او حیران پاتې شو. ویل سمه ده، زه تاسو دواړو ته یو میاشت وخت درکوم، په دې یو میاشت کې ما ته داسې دلیلونه راوړئ چې ستاسو په ځواب قانع کوونکی دلالت وکړي او ووایي چې هر رښتیا هم دغه دلیل یا دغه خبره چې دی وزیر کړې ده صحیح ده او باید همدغه خبره تصدیق شي. نو پاچا دواړو ته وویل که د هر چا جواب غلط و یا هر چا ما ته صحیح جواب را نه وړه نو زه به سر قلم کړم، ځکه زما دا خبره ډیره مهمه ده. دواړه وزیران د جواب په لټه کې سول او حرکت یې وکړ. یو میاشت وخت له دوی سره دا یو وزیر چې ویلي تربیه مهمه ده دی په 20 ورځو کې بیرته راوګرځېده. کله چې بیرته د پاچا دربار ته راوګرځېده نو پاچا ته یې وویلي چې نور وزیران دې راجم کا او زه غواړم تا ته زما د تربیت یو وړه بیلګه وړاندې کړم تر څو تاسې وګورئ چې تربیت څومره مهم ده. نو کله چې وزیران راجم سول د پاچا په دربار کې د دربار دروازه خلاصه شوله او په دروازه باندې 15 پیشیانې په قطار راننوتلې چې خوله کې جامونه وو، جامونو کې شمې بلې سوي وي، یو په بل پسې همداسې روان وي. په دربار کې داسې ګرده دوره ووهله، مخکې لاړل او بیرته په دروازه ووتلې. وتلو سره سم نه کومه شمه مړه سوه، نه کوم جام وغورځېده، نه کوم مشکل پیدا سول. نو ټولو وزیرانو له پاچا سره چیچک ووهه او ده ته یې وویلې چې آفرین، دغسې تربیه ډیره مهمه ده او ښه تربیه دې ورکړې، آفرین دي تا ته دي. 10 ورځې د دې بل وزیر پاتې وي. نو دا وزیر ورخطا سو، د فکر یې کوه چې زه په صحیح یم خو ولې داسې کوم خاص دلیل ورسره نه و. لاړ یو ملنګ ته یا یو داسې یو کس ته لاړ چې هغه پوه کس و خو ځان نه ملنګ جوړ کړی. هغه ته یې ویل چې زه دغسې مشکل لرم، ما دا خبره کړې ده چې تربیه مهمه، تربیې سره د تربیې ماحول مهم ده، خو ولې داسې کوم خاص دلیل ما سره نشته او که دا دلیل زه وړاندې نه کړم نو امکان لري چې پاچا زما سر کلنګي. هغه ورته ویل هېڅ کومه خبره نشته ده، په 13 تاریخ زه هلته راځم، ته دې هغه پاچا ته ووایه چې هغه بل وزیر چې کوم ځواب ورکړی و هغه پیشیانې چې راوړې وي هغه مالته حاضر کړي، زه په 13 تاریخ باندې راځم. نو کله چې 13 تاریخ سو پاچا دربار کې وزیران راغونډ سول. دربار کې چې کله دا بل وزیر هم خپل 15 پیشیانې حاضر کړلې، ملنګ هم دې دربار کې حاضر شوی و. نو ملنګ وویلې چې وروره ته د خپل ځواب وښیه چې ته وایې تربیه مهمه ده. کله چې هغه خپلې پیشیانې راخلاصې کړلې، راخوځېدلې، خوله کې جامونه او جامونو کې شمې لګېدلې، یو په بل پسې روانې وي. په همدغه صحنه کې د ملنګ له خپل کپس ته لاس کړ او کپس نه یې 15 موږکان دغه ځای کې خوځې کړل. پیشیانو چې کله دغه موږکان ولیدل او په موږکانو پسې منډې کړلې، شمې او جامونه یې وغورځول. نو په دې وخت کې چې پاچا او دغه نور وزیرانو دغه ماحول ولیده، حق پک حیران سول. هغه خو دې خو یې وکتلې چې دا څه وسول، دا څه کیسه ده. نو ملنګ پاچا ته وویلې منم چې تربیه مهمه ده، خو که چیرته ورته ښه ماحول فراهم ونه اوسي، ښه ماحول ورته جوړ نه اوسي، تربیه دومره تاثیرګذاره نه ده، ځکه په یوې نه په یوې لاره باندې انسان خطا کیږي، یا هر څه چې تربیه کړي هغه خطا کیږي او په هغه لاره باندې ځي. نو تر ټولو مهم تربیې سره ماحول ده. موږ او تاسو باید ژوند ته، خپلو ماشومانو ته، خپل راتلونکي ته داسې ماحول فراهم کړو چې په هغه کې تربیه تاثیرګذاره اوسي. که چیرته تاثیرګذاره ونه اوسي، که موږ او تاسو څومره ښه نه ښه انسان وروزو، خو که په یو ټولنه کې خوځي کو چې هلته رشوتخوري، غلایي، قاچاقي هر څه چې اوسي، نو دی به هم د هغوی یوه برخه ګرځېږي، ځکه که نن یې ونه کوي سبا یې کوي، سبا یې ونه کوي بل سبا یې کوي، دی مجبورېږي، ځکه هر څوک چې دا کار کوي نو د ده هم دې کار د مخه کېږي. نو ژوند کې تربیه مهمه ده، خو له دې نه مهم بیا هغه ماحول ده چې ته په کوم ماحول کې اوسېږي. که ته ملایانو سره اوسېږي ته به ملا سي، که ته امیانو سره اوسېږي ته به امي سي، که ته ډاکټرانو سره اوسېږي ته به ډاکټر سي، ځکه د هر څه لپاره یې ځان ته پوهنځی ټاکلي و، په همغه بخش کې ورته تربیه ورکول کېږي او ماحول ورته فراهم سوی، ماحول ورته جوړ سوی ده. نو دا د ژوند تر ټولو مهمه خبره ده چې له تربیې سره ماحول جوړول ډېر مهم دي. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. زموږ د یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب، ملګرو دوستانو سره شریک کړئ. هیله ده تر بلې ویډیو له موږ سره اوسئ. په پاک الله مو سپارم. الله مو مل او ملګری شه. د خدای په امان.